نبی علیه السلام وایي الله جل جلاله به په دې امت کې د هرو 100 کلو پر سر باندې مجدد رالیږي. دا د الله د پیغمبر 1400 کاله مخکې پیشنګویي ده او هغه مجددیت چې راځي د هغه کار به دا وي چې هغه د امت ته هغه صحیح دین ورښیي چې د بدعاتو د رسوماتو د دین په مابین کې فرق ورته ښکاره کړي. ملا علي قاري په شرح د مشکات کې هم لیکلي دي. مولانا خلیل احمد سارانپوري په شرح د ابو داود بذل مجهود کې هم لیکلي دي چې په دې 100 کاله کې کم بدعات له دین سره مرګري سوي مجدد چې راشي خلکو ته به دا ور وښیي چې دا دین نه د دا مه کوه دا دین د دا کوه. تعلیم الاسلام مجدد به راځي. رادیو ته وایه چې پلار و نیکه کول هغه دین ته مجدد نه منې. دا ستا خبر په دغه غلطه د الله د پیغمبر له حدیث غلط. هغه وایي په 100 کاله کې ته شیان په ګډه یې چې واقعي عالم رانسي تا تې فرق ونه کړي بیا له تا دین ورکېږي. ته وایه پخوانو چې کول هغه دین چې ورته وایه چې دا حدیث ته وایي ته وابې نه منې د پخوانو خبرې نه منې. دی نه د وابي چې د پخوانو له خبرو یې دین جوړ کړی دی. ته بیا وابې چې د الله د پیغمبر ارشادات پر ارځه په هغه باندې عمل کوي. موسی علیه السلام ته الله تورات ورکوي. د موسی علیه السلام تورات په هغه امت کې د بني اسرائیلو دین و احکام و. بیا د موسی علیه السلام له وفات څخه وروسته تر عیسی علیه السلام پورې تورات په بني اسرائیلو کې وچلېدی. انداز به الله ته معلوم وي څوک وایي دا 2000 کاله وخت تېر شوی د څوک زیات وایي څوک کم وایي. یعنې تقریبا تخمینا 2000 کاله تورات په بني اسرائیلو کې وچلېدی. په دې 2000 کاله کې د 80,000 په شاوخوا کې الله یو په بل پسې نبیان راولېږل د دې تورات لپاره. نوی دین له نبیانو سره نه و. هغه خو هم دغه یو بني اسرائیل خو تر موږ لا لړلي وو. څه وخت به تېر شي په دین بې رسم و رواج و او دا بې سره په ګډ بیا به الله پیغمبر راولېږي. هغه به ورته ویل چې دا دین ده دا رواج ده دا دین به ورڅه پاک. بیا چې به دا پیغمبر وفات شو دوی به پاته شو څه وخت تېر شو بیا به ځینې ګډوډ شو. الله به بل پیغمبر راولېږي. کنې دا خبرې ته څه ضرورت و چې الله یو په بل پسې په زراو پیغمبران راولېږل د یهودو په دین کې ضرورت شی و. خو د موسی علیه السلام دین و هغه کتاب دا پیغمبران الله ولې رالیږل. دا د دې لپاره چې خلک ګډوډي جوړوي. د نبی علیه السلام په دین کې ما د تقریبا 1400 کاله څه لا زیات تېر شوي دي. خو نبی علیه السلام وروسته پیغمبر نشي راتلی. ما کان محمد ابا احد ولکن رسول الله وخاتم النبیین. نبی علیه السلام د یو لوی سړي پلار نه ده ولکن رسول الله د الله رسول ده او نبوت پر د ختم ده. بیا نبی نه راځي. سوره احزاب آیات انو چې نبی نه راځي څه به کېږي؟ ګډوډۍ خو طبعا جوړېږي. نو چې نبی نه راځي نبی علیه السلام موږ ته دا باور و اطمینان پرېښی ده چې د هر 100 کاله پر سر به تی ته مجدد راځي. داسې علما به په هر علاقه کې پیدا کېږي چې هغه د دین و د رسم و د رواج فرق خلکو ته ور وپېژني. دا د الله احسان ده له موږ سره. بیا نو چې دغه عالم راځي چې خلکو ته د دین و د رواج فرق ورښیي. د دې عالم مرتبه خو هغه ډول شوله که په بني اسرائیلو کې چې انبیا راځي. که څه هم د انبیاو خو مقام لوړ ده ډېر لوړ ده خو کار هغه کار ورله غاړې سوی دی چې انبیاو به د دین و د رواج فرق خلکو ته ورپېژندی. مجدد چې په وخت کې راشي دغه یې کار وي. نو چې کار هغه ورله غاړې سوی د مشکلاتو به هم هغو مشکلاتو ته ځان ټینګوي. نبوت سره خو به مشکلات ډېر وو. نومان به وو مقابلې به وې بېدینه خلک به په مخ کې درېدو. نو اوس هم هر وخت کې چې کم علما راغلي دي چې هغو خلکو ته صحیح دین ترجمه کړی ده د هغو علماو په لار کې ډېر مشکلات جوړ شوي دي. امام بخاري رحمت الله علیه
صحیح بخاری یو کتاب لیکلی د ټول امت پر دې خبر اتفاق ده چې بخاری صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب الله یعنی تر قرآن راکښته بل دغه کتاب نسته لکه بخاری قرآن خو قرآن ده تر قرآن راټیټ په داسې مرتبه کې د بخاری غوندې بل کتاب نسته بخاری کتاب لیکلی ده امام بخاری تا ته هم د اعلی د پیغمبر هغه صحیح طریقه واضح کړې ده خپلم د سنت ډیر پابند یو څوک وایي چې امام بخاری ما په خوب ولیدی نبی علیه صلات وسلام مخ ته روان و دی له شا پسې روان و چې له کومه ځایه به نبی علیه السلام پل پورته کوي ده به پر هغه ځای پل شو چا بیا ترجمه دا کړې ده چې دا ذره په ذره د نبی علیه السلام د سنت اتباع کړې ده امام بخاری لیکن حالات څه ورته پیښ سو دغه امام بخاری ته بخارا ته چې راغی درس شروع کوي د بخاري هلته ملا صاحب را پورته سئ چې دا وابي راغلی ده چې ورنسئ وابي بله هلته نه وي نوم به پرې ایښی چې د ده ناخوښ وي هلته بل ملا صاحب را پورته سئ هلته بل ملا صاحب ځکه الله جل جلاله چې ده ولن تجد لسنت الله تبدیلا د الله په طریقه کې بدلون نه راځي دغسې خلکو ته الله فتنې پیدا کوي نو قرار امام بخاری ته فتنې پیدا کړي د بخارا ملایان ځینې مخالف سو حتی تر دغې اندازې چې د بخارا له والي سره مخالفت راغی والي ته دا درباریان ملایان خو مري دا والي صاحب ته لنګوټه ور وتړه والي صاحب ته خولۍ ور پر سر والي صاحب ته مچاڼې ور په پښه که بس له والي سره ناست دي چې راوځي هغه بیا یو بند پاکټ ورکړي چې خلاص کړي په هغه کې روپۍ دا درباریان مري هلته هم دا درباریان وو نو درباریانو والي صاحب ته ویل چې دا سړی غلط ده والي پسې واخیستی چې له بخارا به وځي بخارا یې د پلارو د نیکه وطن په دغه عظیم امتحان کې امام بخاري راغی امام بخاري په سمرقند کې قریبان درلود نو روان سئ چې ولاړ شي دورې دلې خو یې د نه ملایان پرېږدي وایي ته خراب یې زموږ دین را خرابوی مذهب نه منې دین نه وای کیسې جوړې کې دا د کرامت نه مني ولیان نه مني قرآن نه مني پلانې نه دا خو نو بیا د تور پرېږده غړي نه مني الواوي امام بخاري چې روان سو سمرقند ته اواز ورغی چې امام بخاري دلې راځي خو دا د حکومت تور د حکومت خو پسې واخ هغو حال ورته راوکئ چې موږ تا نسو ساتلی دلې به نه راځي په لار کې د خرتونک په نامه یو کلی و د کلي کې شپه سو ماخستن د شپې صلات تهجد وکئ الله ته دعا وکړه چې یا الله د مځکې پر مخ خو مې د ځای نسته خو نه مې هغه زوی مړي پرېږدي نه مې هغه پرېږدي بل کلي ته چې ورسم هغه بیا درېیمه ورځ اوازې جوړوي چې وابي راغلی بل کلي ته چې زه پر کومه ولاړ سم یا الله نور ما ته مرګ راکړه زه ژوند نه غواړم په هغه شپه کې وفات سو چې وفات سو په قبر کې یې کښېښوی د قبر داسې خوشبويي د خاورو تله چې درې شپې به تېرېدې قبر به ده ته ورسېدی چې نور نو دی لڅېدی بیا به خلک رالو خاوره به پرې راټوله کړه قبر به جوړ کړي داسې ښه بیه تی چې پایه نه درلودی په مرګ د امام بخاري کرامت ښکاره سو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه یو له عشره و مبشره دا چې وفات سوم د قبر خو داسې ښه بیه تی د خاوره دویم چې د امت کې راغلی دی امام بخاري و ګوره دا هم په عذاب سو لاله یې مرګ وغوښتی چې یاله خو یو ځای مې خلک نه پرېږدي امام بخاري کوم جرم کوي بدعت یې رداو پر خلکو بوځئ چې په دا بدعتو کې موږ لره پیداوار کېږي موږ دلته ګټې دي ترالې هغه دې پرا ودرولې خلک یې مخالف سو درېیم سړی مولوي موسی خان رحمت الله علیه لاهور کې یو عالم د نږدې وخت کې تېر شوی دا چې وفات سوم د قبر د خاورې بوی کوي خوشبويي نو هر وخت کې چې داسې عالم حق راسي چې هغه د الله دین خلکو ته ترجمه کوي هغه د الله پیغمبر سنت خلکو ته ورښیي او هغه د شیطان په لار کې یو خنډ جوړ شي نو بیا د هغه په مقابل کې د الله دا عادت د داسې مشکلات را پیدا کوي او مشکلات نو د هر چا د برداشت مطابق وي چې څونه برداشت لري دغونه مشکلات ورته پیدا کېږي بیا نو نومان سي بیا نو اوازي سي بیا نو هاسي بیا داسې دا کم علما داسې اوس د مجدد پر رابطه ملا علي قاریم بیان کړی ده مولانا خلیل احمد سرانپوریم بیان کړی ده مجدد یو عالم راځي صحیح ترجمانی د قرآن او د حدیث کوي
او دا ضرور نه ده چې دا به په ټول امت کې یو وي. هر علاقه کې الله جل جلاله یو داسې عالم پیدا کوي په وخت کې چې د رسم و د رواج د دین د دغو فرق وکړي. دلته په یوه وخت کې وي بل علاقه کې په بل وخت کې وي بله کې په بل وخت کې وي بله کې. څوک د عالم په جامه کې راځي، څوک د یو مقتدر شخص په شکل کې راځي، لکه د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په شان کې خلک وایي چې دا د اول قرن مجدد و باچا د وخت. څوک د شیخ طریقت د پیر په جامه کې راځي، لکه له نن څخه تقریبا 400 کاله مخکې هندوستان کې چې امام رباني صاحب راغلی، دا د مکتوبات شریف مصنف، دا په خپل وخت کې یو پیر و د طریقت. د عالم په شکل کې راځي شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه، په خپل وخت کې امام غزالی رحمت الله علیه، په خپل وخت کې ملا علی قاری رحمت الله علیه، یا نور داسې علما. دا الله جل جلاله د دغه دپاره پیدا کوي چې د دین و د بدعت فرق خلکو ته وروښیي. بدعت ته د دین په سترګه سړی نه ګوري، او بدعت داسې شی ده چې الله ته منفور ده، د الله پیغمبر سخت رد کړی دی. او بدعت د شیطان یو دسیسه ده، له هغو درو دسیسو د اغدلال چې دی خلک په ګمراه کوي. فاسد قیاس ته دوه قسمه مخکې مې درته ویلی و، یوه هربه د بدعت ده،